خبر بلخي د نجونو د ښوونځیو پرانیستلو ته پراخې هڅې روانې دي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرکلی کوم افغان حکومت وايي د نجونو ښوونځیو پرانیستلو لپاره داخلي هڅې روانې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپله یوه تازه مرکه کې ویلي چې دوی د ښوونځیو ته د نجونو د تګ ملاتړ دي، خو په دې مسله ځینې اختلافات موجود دي چې د حل لپاره یې پراخې هڅې روانې دي. د بلې خوا خبره ژر به دغه ستونزې حل شي او د ښوونځیو دروازې به د نجونو پر مخ پرانیستل شي. نوموړي دغه راز زیاته کړې چې افغان حکومت د پیاوړتیا لپاره هڅه کوي او په خبرو یې ځینې محدودونه کړنې شته چې اوسنی حکومت د کمزوري کولو په معنا دي او چې خبرې یې د دوی به بریالي نشي ځکه د اوسنی نظام د زیانمنېدو ټولو اړخونو به زیان دي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.